افغان پیلوټانو له ملا یعقوب مجاهد څخه مننه وکړه او د خدمت ژمنه یې ورکړه. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د طالبانو د دفاع وزیر یوازینی شخص دی چې د عام ولس د خوښۍ وړ خبرې کوي او پر مهمو ملي مسایلو ژمنه او ولس خوښي پاتې کیږي. هغه په خپلو تازه څرګندونې کې وویل چې ټول پخواني نظامي کدرونه چې مسلکي وي ورته په نوي حکومت کې د خدمت زمینه برابروي. هغه ټول هغه مسؤلینو ته چې په بهر کې نظامي زده کړې کوي او ورته هېواد ته د راتلو بلنه ورکړه. له همدې امله د هوایي ځواک یو شمېر پیلوټان د دفاع سرپرست وزیر له هڅو او مهربانۍ څخه مننه وکړه چې له دوی سره یې ترسره کوي. افغان پیلوټانو د ملا یعقوب مجاهد د څرګندونو هرکلی کړی او هېواد ته د خدمت لپاره یې ژمنه کړې. موده مخکې د ملا یعقوب مجاهد په هڅو 15 تنه پخواني پیلوټان هېواد ته ستانه او د طالبانو له حکومت سره یې د دندې هوکړه وکړه. هغوی د دفاع وزارت په تشکیل کې د مجاهد غوندې کسانو د شتون څخه خوښي وښوده او د خدمت د دوام خبر یې ورکړ. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب په خپلو مخکنیو څرګندونې کې وویل چې پخواني نظامیان د هېواد سرمایه ده او دوی ټول باید خپل هېواد ته راشي. هغه وویل چې طالبانو حکومت به د پخواني نظامیانو ډېر عزت او احترام وکړي، کوم چې تېر به نه وي کړي. هغه به هر ته پر تللو کسانو غږ وکړ چې هلته ستاسې عزت نشته او خپل هېواد ته راشي. د طالبانو دې لوړ پوړو چارواکو له خبرو سره یو شمېر کسانو هیلې پیدا شوي ولې په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم د پخواني نظامیانو وهل ټکول وژل دوام لري. طالب مشرتابه ته دا پکار دی چې د شخصي عقدو پالونکو له خپلو لیکو وباسي او پر ځای سم کسان په دنده وګماري. ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.